د طالبانو تاوتریخوالی خو ټولو ته معلوم دی. دوی په یو ځای کې چې شکست ویني، ماته ویني، په یو بل ځای کې حملې کوي. د افغانستان د سرتیرو مورال هېڅ کله ټیټ نه و او نه به وي. زموږ سرتیر د خپل هیواد ساتنه کوي، د خلکو ساتنه کوي. دا خو د طالبانو خاصیت دی. په تیرو څو کلو کې دوی هر ځای کې حملې کوي. اما تاسو د دوی د حملو ځواب ته هم وګورئ. تاسو دغه سوالونه دوی نه وکړئ چې دومره تلفات دوی ولې پټوي د خپل تلفات. تاسو اشاره وکړله چې له څو کلونو راهیسې طالبان همدغه جګړې ته دوام ورکړی ده، صحیح ده. نو تاسو ته به د دوی هغه د جګړې تاکتیک به معلوم وي. دلته خبره د تلفاتو ده. ولې هر ځلې کله چې یو برید کېږي په کوم ولایت باندې، بیا په دومره لوړ تلفات باندې هغه برید تمامېږي؟ د داسې بریدونو مخه ولې نه نیول کېږي؟ هلمند کې دوی حملې وکړل، زیاتې حملې په شا شول. زه دا ادعا کولی شم چې په هلمند کې طالبانو ډېر یو لوی مات سره مخامخ شول. که دا دوی پټوي، خو دا خو دوی باید دا کار وکړي. بله، او د هلمند حملې نه وروسته بیا په نورو ولایتونو کې هلمند ته ورته بریدونه وسول، تلفات یې ډېر لرل. رابس ستاسو د ځواکونو چمتووالي ته او د هلمند د جګړې خبره هم یاد سوله. د هلمند په جګړه کې که چیرې د بهرنیو ځواکونو ملاتړ نه وای، شاید وضعیت له دې نه هم بدتر سوی وای. زه موافق نه یم. بله، اجازه راکړئ پوښتنه مې. د بهرنیو ځواکونو ملاتړ خو و، هوایي بریدونه وسول. اوس بهرني ځواکونه په وتو دي، تاسې ورته چمتو یاستئ؟ بیا به دا ملاتړ هم تاسو خبر یاست چې نږدې 9.9% عملیاتونه د افغانستان امنیتي ځواکونه هغه ترسره کوي. یوازې هوایي ملاتړ چې موږ کله کله ورته ضرورت لرو، هغه د امریکایي ځواکونو لخوا زموږ ځواکونو ته رسېږي. هغه خو موږ مشارکت لرو د جګړې په وړاندې، د ترهګرۍ په وړاندې. او اوس دغه ځواکونه له تاسو نه ځي، بهرني ځواکونه؟ د شتون یا نشتون هغه مسله به پرېږدو راتلونکي ته. دوی تصمیم نیولی چې د دوی ځواکونه به کم سي یا به لوړ سي، هغه هم د شرایط پر اساس باندې. شرایط څه دي؟ شرایط دا دی چې په افغانستان کې سوله راشي. په افغانستان کې نور لکه د القاعدې مشر په افغانستان کې طالبان سره یو ځای نه وي، او طالبان دي د ټول تروریستي ګروپونو سره خپل رابطې قطع کړي. نو دغه شرایط تر څو چې لاسته را نشي، زه فکر نه کوم شخصا چې دلته دي زموږ متحدین لکه امریکایان، لکه ناتو په افغانستان کې شتون ونه لري. اما د افغانستان ساتنه زموږ دنده ده، د افغانانو دنده ده. تاسو خپله په ځوابونو ویل دي چې په افغانستان کې د طالبانو په ګډون نږدې یا څه باندې 20 نورې ترهګرې ډلې هم دلته فعالیت لري. خو دا څنګه چې کومه ترهګریزه برید وسي، تاسو یې پر طالبانو اچوئ؟ په دې خاطر چې دوی مسؤلیت لري. تاسو وګورئ د القاعدې نمبر 2 په افغانستان کې، په اندر کې، په غزني کې، چې هلته د طالبانو یو ځای کې دوی بستر لري، هلته د کس له منځه وړل کېږي. هغه آرامه فضا، د فعالیت فضا، هغه بستر طالبان دوی ته آماده کوي. که طالبانو ګروپ نه وي، که طالبان دغه چتر دوی ته برابر نه کړي، دوی فعالیت نشي کولی. تېر کال ته به لاړ شم، داسې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرې وي. په ششترک کې یو ځانمرګی برید وسو، په هغه کې د نورو کسانو تر څنګ چې ووژل سول یا ټپیان سول، یوازې یو بهرنی یا هم امریکایي سرتیری پکې ووژل سو. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ بس دا خبرې ودرولې. اوس کله چې د تاسو او د طالبانو ترمنځ د سولې دا خبرې روان دي، او په ورځ کې شاید په سلګونه او یا هم په لسګونه کسان وژل کېږي، خبرګون یوازې د اعلامیو په خپرولو کې ښودل کېږي. ولې؟ زموږ دپاره مهم خبره دا ده چې څرنګه خپل متحدینو سره په ګډه کار وکړو. هدف یو هدف دی. که تېر کال د امریکې ولسمشر تصمیم نیولی و، هغه سم تصمیم و، هغه هم د خلکو غوښتنه و. هغه وخت هم موږ تاوتریخوالی درلود، طالبانو جګړه او د دوی بمونه ادامه درلود، لکه نن چې دوی دا کار کوي. خو د افغانستان خلک اوس دا غواړي، هم د امریکې نه غواړي، هم د متحدینو نه دا غواړي چې طالبان دې ته وهڅول سي. دوی دې باید مسؤول سي د دې چې ولې دوی جګړه نه ختموي.
د جګړې په میدان کې عملاً ستاسو او طالبانو ترمنځ توده جګړه روانه ده، خو ترڅنګ یې ستاسو دواړو ترمنځ بیا توده لفظي جګړه هم روانه ده. په داسې وضعیت کې دا د سولې خبرې څه معنی؟ خلک څنګه هیلهمند کیدای شي چې د سولې دا خبرې به یوې پایلې ته رسي؟ موږ د طالبانو دغه ستراتیژي چې هم خبرې وکړي په دوحه کې او هم جګړې دې وکړي، دا موږ نه منو، دا د افغانستان خلک نه مني. هغه بې معنا ستراتیژي چې د جګړو په زیاتوالی موږ په مذاکراتو کې نور امتیاز اخلو، دا ډېر یو غلطه معقوله ده. تاسو وایئ چې هلته دوحه کې د سولې خبرې او دلته جګړه تاسې دا نه منئ، خو همدا اوس عملاً ستاسو مرکچي پلاوی هلته په دوحه کې زموږ پلاوی خو شته، زموږ پلاوی به وي، زموږ پلاوی د افغانستان دولت د خلکو لخوا استول سوی، هغه هم د دې دپاره چې موږ نړیوال ته وښیو چې موږ د سولې دپاره ژمن یو. موږ به یو، هغه اوس نو طالبانو کار دی، دوی څه کوي. که غواړي مذاکرې دې وکړي زموږ پلاوی سره، دوی دې خدای راولي، موږ هرکلی کوو. او که دوی وخت کشي کوي، بهانې لټوي، نه کښېني زموږ مذاکراتي ټیم سره، دوی نو پټ دي. دوی باید نه یوازې د افغانستان خلکو ته بلکې نړیوالو ته ځواب ورکړي. ښاغلی حکمتیار وایي چې افغان حکومت دلته د جګړې دوام غواړي. که داسې نه وي او دا خبره یې سمه نه وي، دا یو ډېره غیر منطقي سیاسي خبره ده. خو ولې تر اوسه تاسو ورته قناعت نه ده ورکړی؟ یوازې ښاغلی حکمتیار نه ده، د ښاغلي حکمتیار د نظر ته ورته داسې نور کسان به هم وي چې همدا نظر به لري. تاسو ولې تر ډېره مودو ته دا قناعت نه ده ورکړی؟ بلې دا سیاسي یو نظر دی، دا په دې کې سیاسي اغراض شته، دا یو سیاسي منطقي خبره هم نه ده. موږ د حکمتیار دغه سیاسي خبرې او مسایل چې مطرح کوي موږ جدي نه نیسو. هغه دې خاطر چې موږ پوهېږو چې دا مسایل نور اهدافو دپاره مطرح کېږي.